او دې سره سره دغه یو خاص فضیلت بل داوم دی. په شپږمې هجرۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو چې موږ تلي عمره کړې ده صحابه کرامو سره. لہذا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام تیار کړل. 1400 صحابه کرامو لښکر تیار شو او دا روان شو. کله مکې ته نږدې شلو نو په هغه ټایم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله تعالی عنہ سفیر مقرر کو. ولاړ شه مکې ورته دا خبر ورکا زمون مقصد جنگ کول نه دی، زمون مقصد تاسو نقصان رسول نه دی، زمون یو مقصد دی چې مونږ تاسو دلته ګیا شو عمره وکړو واپس بځو. لہذا مونږ له ټایم راکئ چې مونږ درې ورځې دلته وباسو بیا ځو. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې لاړو واپس رانغی ډېر ټایم پکې لاړ. خبر مشهور شو چې شهید شوی دی او هغه کافرانو او مشرکانو شهید کو. په هغه ټایم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه بیت واغستو او ټولو صحابه کرامو نه مرګ باندې بیت واغستی د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدله به اخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو صحابه کرامو نه خپل په لاس باندې لاسونه نبی علیه السلام په لاسونو کې ورکړل بیت یې واغستو. کله چې عثمان نمبر راغی نبی علیه الصلاة والسلام خپل یو لاس لاندې که بلې په لپاسه کېښودو دا یو لاس زما دی بل د عثمان دی. د عثمان رضی الله تعالی عنه نه طرف نه بیت زه کومه چې هغه به هم مرګ ته باره ځان تیاري، هغه به هم چې کوم دی هغه شهادت ته ځان تیاري. صحابي فرمایي چې عثمان رضی الله تعالی عنه خپل لاس په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې ایښی وی دا دومره غوره نو څومره چې نبی علیه الصلاة والسلام په عثمان باندې اعتماد وکړو او خپل لاس یې د خپل د هغه په لاس باندې کېښود، خپل بل لاس باندې دا د عثمان لاس دی. بیت یې وکړو د هغې تذکره په سورة الفتح کې او د خوب تذکره هم سورة الفتح کې په 28مې سپارې کې ده. لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چې کله الله تبارک وتعالی د هغه مؤمنانو هغه صحابه کرامو نه راضي شي خوشحاله شو کله چې هغوی ستا په لاس باندې بیت کو د ونې لاندې د کیکر ونه لاندې بیرې ونه وه د هغې لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت اغوستی و د هغې تذکره قرآن کې راغله. او کوم خوب چې لیدلی هغه دویمه رکو د اخیر رکو بیا لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق دا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین دا ټوله تذکره څوک پوهېږي نو تفسیر د دې بیا وګورئ. دا د هغه آیتونه په دې باندې هغه نازل شلو. عثمان رضی الله تعالی عنہ بل فضیلت که موږ وګورو یو فضیلت دا هم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دله یوه لور ورکړله. هغه لور چې کله وفات شله نو دا لور لا ژوندی حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او دا شروع د اسلام رضی وي کافرانو هغو تکلیف رسول شروع کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته حبشې ته هجرت وکړئ. په هغه ټایم کې 1200 کسانو هجرت کړی او پای کې یو عثمان رضی الله تعالی عنه هم. نو عثمان رضی الله تعالی عنه خپله بیبي ځان سره واغسته هجرت یې وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام به په لارې باندې ته مکې نه به هغه نه به څوک راتله د حبشې طرف نه هغو نه به یې تپوس کوو چې تاسو عثمان لیدل دی که نه لیدلی. یو ورځ یو زنانه راغله د مکې بیا ما لیدلی و تا څه حالت کې لیدلی دی؟ ما په داسې حالت کې ولیدل چې یو د مکې چې عربو چې کوم خر دی په خر باندې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنه سواره کړې ده او شاته ورپسې په خپله روان دی هغه سواره روانه وه او ورو ورو چې کوم دی هغه روان و. نبی علیه الصلاة والسلام یا الله دې هغو دواړو حفاظت وکړي. عثمان اولنی هغه کس دی د لوط علیه الصلاة والسلام نه وروستو چې خپل کور والو سره یې د الله په لارې کې هجرت کړی دی او بیا چلته نه کله واپس راغی هجرت نه واپس راغی. مخکې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کړی و مدینې منورې ته تللی و. په هغه ټایم کې سیده بیا مدینې منورې ته هجرت وکړو. دا صاحب الهجرتین 2 هجرتونه یې کړي دي. او بیا چې کله غزوه بدر ټایم راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لور ناجوړه وه نو نه عثمان رضی الله تعالی عنه ویل جهاد دپاره ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې تیمارداري کوه د دې خیال ساته تعالی به الله هغه اجر راکړي کوم چې دې مجاهدینو له ورکوي او کوم عزت یې هغو ته میلاویږي مال غنیمت کې هغومره به تا ته هم میلاویږي. نو عثمان رضی الله تعالی عنه بیا د هغې په خدمت کې لګیا و. بیا دا وفات شله چې وفات شله نو عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځای انتهایي پریشانه ناست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې انتهایی پریشانه دی. وی عثمانه دا ولې؟ وی یا رسول الله زما تا سره یو رشته وه هغه رشته د سخرګنۍ ختمه شله قیامته پورې ختمه شله زما ملا ماته شله د هغې د وجې نه پریشانه یم. نبی علیه الصلاة والسلام دغه وجې نه پریشانه یم. یا رسول الله بالکل دغه وجې نه پریشانه دا خبرې لا کولې چې جبریل امین راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې الله تبارک وتعالی حکم دی چې خپله بله لور حضرت ام کلثوم دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې ورکا.
نبی علیه السلام وایي چې ما ته الله تبارک وتعالی وحی کړې ده چې خپل دوه لوڼه د عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کې ورکړم. یو وفات شله بیا وله بله ورکړه ده، او کله چې هغه وفات شله بیا حکم ورکړ او خلقو ته ووایي چې خلقو زما لوڼه شتې نه، که ما لوڼه نورې وې نه ما به د درېمې نکاح عثمان رضی الله تعالی عنه سره کړی وو، لیکن زما شتې نه خپل د لوڼو نکاح عثمان رضی الله تعالی عنه سره وکړئ. نو دا واحد هغه کس دی دنیا کې آدم علیه السلام نه واخله قیامته پورې دا د عثمان رضی الله تعالی عنه دا فضیلت دی چې د یو نبي دوه لوڼه ورڅخه واده شوي دي. دا فضیلت دنیا کې بل چاته نه دی میلاو شوی.